بزرگی مستا یادونه راوریږي دلال مې په ګلونو بارانونه راوریږي. السلام علیکم ګرانو قدرمندو، زه اختر حسین خټک او تاسو ګورئ وایس اف خټک یوټیوب چینل. قدرمندو پروګرام دلل می ګل سره یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمندو نن چې زموږ صاحب په پروګرام کې کم ملما موجود دي، هغه د هیڅ تعارف محتاج نه دی. داغه بشمار کلمونه ډېر غټو سندرغاړو ګلوکارانو ویلي دي، مشهور کلمونو مالک زبوته هغه کې دومره وایم چې دا د 2 زرونو کیسه ده. شیخ هدی کې ګوتې موا عشق لویه مرتبه ده، شیخ هدی کې ګوتې موا. جناب ظاهر علی شاه لیونی صاحب زموږ سره ترڅنګ ناسته. ظاهر علی شاه لیونی صاحب پروګرام کې تاسو ته ستړي مشي وایو. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. اختر خټک صاحب ستا ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو زموږ د ځای ته راغلئ او زموږ دغه کوئ او د مخکې مینوالو ته تاسو موږ مخکې کوئ چې دا په مخ وړاندې لاړ شو او الله مو عزت وکړه. ډېره مننه. نو ټولو مینوالو ته ډالۍ وي چې پښتو ایمان ګوري، پښتو جانان ګوري. پښتو ایمان ګوري، پښتو جانان ګوري. د پښتونخوا د خاورې دا یو اواز راځي. تاریخ جهان ګوري، فخر افغان ګوري. د باز د بجالې نه به باز راځي. دا راکتې په دغه باندې مې ته ووایي. خو بل چې کوم دی وایي دوړېږي به ګلونه په سرلی کلي کې نشته، دوړېږي به ګلونه په سرلی کلي کې نشته، جړېږي به تور غرونه غرڅنۍ کلي کې نشته. او خدای خبر چې چرته و لیوني به په کم حال وي، خدای خبر چې چرته و لیوني به په کم حال وي. ورته جوړ شو پیغورونه ګلالې کلي کې نشته. او راغو به سحر او ماسخوتن به ستړی لاړو، راغو به سحر ماسخوتن به ستړی لاړو. اوس مکو تپوسونه سیلانې کلي کې نشته، اوس مکو تپوسونه سیلانې کلي دوړېږي به ګلونه په سرلی کلي کې نشته. تاله چې نظر به یې ماتوو د بدو سترګو، تاله چې نظر به یې ماتوو د بدو سترګو. اوس لګي نظرونه سپېلنې کلي کې نشته، دوړېږي به ګلونه په سرلی کلي کې نشته. او دا به وي خاطر او د ظاهر دړه خاطر، دا به وي خاطر او د ظاهر دړه خاطر. ساقي واړه و جامونه میخانې کلي کې نشته، دوړېږي به ګلونه په سرلی کلي کې نشته. ډېره مننه، خوشحاله او ښاد او آباد اوسئ. اختر خټک صاحب زړه مې ډېر څه غواړي چې ووایم. انشاءالله دغسې به راځو، ټایم په ټایم به سوی اوسه منځ کې به خبرې هم کوو. زمونږ د پروګرام مقصد دا وي چې یو خو زمونږ کتونکي یا د پښتو د ژبې چې کوم لکه اورېدونکي دي نو هغوی به د دې پروګرام نه خوند هم اخلي. بل داسې وي چې یو شی چا ویلي دا به څوک وي، دا چا دی کوي، دا د کوم ځای دی، نو د دې سره ستاسو هغه تعارف هم ورسره وشي. څنګه چې زمونږ ستاسو تعارف وشو، ملګرتیا جوړه شوه، داسې به تاسو د مینوالو سره، د کتونکو سره، د نورو سیمو خلکو سره به تاسو تعارف او تړون کېږي. نو دې پروګرام لکه د 2 فایدې ښکاره دي او نور هم ترنه خلک فایدې اخلي، خوندونه ترنه اخلي. او مونږ ته فیډبیک هم ماشاءالله ډېر ښکلی روان دی. مونږ چې کله دا پروګرام شروع کړی دی نو بار مونږ ته لکه کالونه هم راځي، ټلیفونونه هم راځي چې یاره تاسو ورشئ پلانکي ځای ته ورشئ، پلانکي ځای ته ورشئ. انشاءالله مونږ شروعات وکړو، ډېر زر به تاسو هم وګورئ او دا مینوال به زمونږ ګوري چې مونږ په کم سیمو باندې ګرځو. پوره پښتونخوا کې ډېر لوی شاعران دي او څه د سکرین باندې مخې ته راغلي، خو څه سکرین شاټ دی. نو مونږ غواړو چې هغه کم سکرین شاټ دی چې هغه مخې ته کړو، او کم چې سکرین مخې ته نو خو باسي مخې دي، خو هغې هم په دې پروګرام کې شاملو چې خلک نه خوندونه اخلي. ښه دا راته ووایي ظاهر شاه صاحب، تاسو لکه اول د هغه مطابق مینوالو څخه خپل تعارف وکړئ چې تاسو د کوم ځای او دلته څنګه راغلي، په دې کوم ځای کې یو مونږ دغه دا ټول تعارف تاسو به خپله دی. زه چې د پورې نوښار یم او په نوښار کې چې د میټاخیلو او د وړوکوالي نه لکه شعر او شاعرۍ سره چې کوم دی د عبدالله بابا وینا به چې کوم دی په جماعتونو جماعت کې هم خورشید ماماجي کوله، احسان ماماجي، موږ به د واړو دوی سره به ناستو، موږ به هغه کلامونه هغه کوله، موږ به وی بس الله پاک په هغې ورو چې کوم دی وشت کې بیا مو د ډېرو سیفور استاد شو،
داسې چې کوم دی خنان استاد شو داسې چې کوم دی سلیم پروانه استاد شو داسې بهادر استاد شو لکه زمونږ په کلي کې په نوښار کې ډېر نمور شاعران دي مونږ د هغوی نه زده کړه کړې ده او مونږ هغوی سره چې کوم دی د هغوی هغه کلامونه مونږ واورېده بس د هغوی په کلامو په برکت باندې په مونږ هم داسې وشته شو نو بس ورو ورو چې کوم دی بیا مونږ دې ته دغه شو اول خو به مو لکه دغه لیکلې داسې نو غزلې به وي دغه به وي اوس چې کوم دی خیالات بدل شوي دي نو بس زمونږ خپل ځاني شعر او شاعرۍ سره دا وړوکوالی نه شوق دی او شکر دی اوس تاسو ذکر وکړو چې زه د نوښار یم نو دلته په دې ورمړو کې تاسو څنګه راغلي لکه دا مولوي صاحب میرا څه شعر کوم جی د ورمړو ته چې کوم دی زه پلستر کار کوم او ما د دې منځ ورمړو نه لالي خیلو نه وادم کړی دی او ما ته تګ راتګ ګران نو بس په دغه وجه باندې چې کوم دی ما دلته پاتې کېږم دا د ورمړو خلک ډېر پښتانه او ډېر ایک نمبر خلک دي زه داسې دلته نه محسوسوم چې زه په نوښار یم او که په بل ځای مسافر یم دا ډېر مینهوال خلک دي او زما ښه قدر عزت کوي او خپلو کې چې هر څنګه یې کوو خو دا میلمه دوست لپاره ایک نمبر دي چې دا میلمه دوست لکه د میلمه سړي او د هغه سړي چې کوم دی داسې راشي نو د هغوی ډېر قدردان قدر یې کوي دغه کوي نو داسې ډېرې علاقې کې مونږ کارونه کړي وو الله که څوک اوبه هم دله راوباسي او د ورمړو خلک چې کوم دي دوی به ځای هم درکوي بستره به هم درکوي او تا سپورټ به هم کوي او په غمرازۍ به دې خفه کېږي ما نو زه دا نه محسوسوم چې زه په نوښار کې م او که په دې دغه کې په نه دي صحیح ده قدرمندو لکه اوسه پورې مونږ هم داسې اورېدو چې ورمړو ته مه ځئ هلته کې ویشتلي دي او داسې دښمنۍ دي او پلانکۍ دي تربګنۍ دي خو زه چې راغلم یقین وکړه که ما په لاره سم محسوس کړي بالکل په لاره مې چا تپوس کړی دی چې ورمړو ته ځم لار نو ما ته یې باقاعده لار سیده کړې ده چې په دې لار شه بل چې کوم ځای کې دلته ورمړو ته زه رالم نو هغه وې ځال ته خو به لاړ شو خو اول کېنل دی چې مونږ سره چې اوبه وکړه بیا ځه نو لکه واقعي چې میلمه دوست خلک دي او قدرمندو زما سره چې کوم شاعر ناست دی نو دا د ما کې محل سره ډېر ریلیټډ دی او د ډېر څیزونه داسې دي چې هغه کوم ځای کې بس کېنو په هغه ځای پسې لیکلي بالکل نو د ورمړو پسې څه لیکلي هغه کې بالکل ورمړو پسې مې نظم جوړ کړی دی یو خدا دلته چې بجلی نشته د ورمړو بجلی نه یې دی پلانټونو که پای ګزاره کوي او چې بیا شپه شي بیا خو نور دغه نه کېږي نو دی پسې وایي کلي ته مه راځه جانانه مزه د سپرلي نشته کلي ته مه راځه جانانه مزه د سپرلي نشته او ګلونه ډېر دي پکې رنګ د ګلالي نشته بس تش غم غم د خوشحالي نشته او په پښتونخوا کې د ورمړوالو څه سیالي نشته بجلی خو هم سر خوړلی ګیس پکې بیخي نشته نو خو بل مې داسې یو کله وایي خوښه دې خپله ده چې کوم طرف ته دانګئ بجلی نشته په تارونو پورې دانګئ نو به زه خپل ځاني د ورمړو ډېر قدردان خلک دي خو به دا یو دغه پکې دی چې بجلی پکې نه او ګیس هم پکې نه حکومت ترجیح نه حکومت ولا ترقي نه ورکوي او زمونږ چې کوم دی دا دې کې غټ غټ افسران هم شته دغه هم شته پکې داسې ډېر او بس یو خوا چې کوم دی دشمنو خوړ او بل خوا چې د تاوانونو کې لوچو خوړه نو بس په دغه باندې لکه دی نور ډېر اخلاقي او ډېر زبردست خلک دي په دې پسې ما چې یو نظم لیکلی و یاري کوي په نره پکې دانګي د خپل سره یاري کوي په نره پکې دانګي د خپل سره په واړه پښتونخوا کې مینهوال به منې ورمړوال به منې منځکلي که کوسکلي دي را په یاد مې برکلي دي په کام باندې برکي دي ګلونه بریالي دي د تیرې تورې تیرې دي سینهډال به منې ورمړوال به منې او نموړ دي د جهاد د محمود تاریخ کړیات نموړ دي د جهاد د محمود تاریخ کړیات برکي واړه زنده آباد د یو نکال واد د پټول جهان کې یاد دا کمال به منې او ورمړوال به منې پکې رسم رواج د پخوانو پکې زور د دښمنو د وطن د پښتنو پتل درانه مدد رانو نو سر ورکی په میلمنو نه رنډیوال به منې او ورمړوال به منې او د هر چا یم تابعدار د یارانو سره یار لیکم پې اشغار یم مرید د شیخ لمکار زه ظاهر یم د نوښار کنډروال به منې او ورمړوال به منې نو ډېره مننه خوشحاله او ښاد او آباد اوسئ
داسې د ورمړو خلک چې کوم دي دا ډېر زبردست دغه دي داسې سړي خانې پسې ما چې لیکلې وه او چې هغه تر اعظم ما چې هغه خامخا ته وایي هغه ما لیکلې وه خو ما نه داسې هېره شوې ده نه رسېږي ښایست ته ډېر ملکونه شعران به لوړو غرونو پیمانې ته د انبار پېشنونو ځنګلونه او رب ورکړی د ښایست سړي خانې ته ډېر ښه دا راته ووایه ظاهرشاه صاحب چې تاسو لکه شعر و شاعرۍ څخه د ډېر وخت نه تعلق لرئ د ماشومتوب نه لرئ نو تاسو تر اوسه پورې کتابونه لیکلي که نه او که لیکلي مو څومره مو لیکلي یاره جی ما خو خپل ځانې دغه 2010 کې د ما یو کتاب و ما د ملګري م دغه د راشد اقبال نوشیروي ده ته هم پته را د ما ورور کشر هغه صادق هغه ته هم پته وه چې دی زمونږ د ما ټوله بنا به د ما ملګرو ما به لیکله وم خو ما بیا خپله کچه ولیکله مې په هغې بیا پخوله هغوی به هغې د ما مشرانو ما ته وویل هغه ټایم سره چې کوم زمونږ نادر داغ صاحب دا زمونږ مشر و ده ما ته دې د خو 2 کتابه کېږي هغه بیا بس ما نورم د ماتې دا چتېږي ډېره کېږي نو بس اچانک بیا چې په موږ سیلاب رالو 2010 کې نو بس هغه 2010 کې چې سیلاب رالو بس هغې کې هغه هر څه ذخیره چې کومه وه هغه لاړه اوس زه چې دې ورمړو ته راغلی یم نو ما یو کلام هم نه لیکه ټول په یاد یې راته ما دلته مدرسو ته چې راشم د مدرسې د جینکو دستربندي کېږي دلته د نور چې کوم د هلکانو دستربندي کېږي ریاض دیوانه صاحب هم وله لیکي او مال هم راغلي ډېره نو ما وله لیکلي خو ما ځان سره پرېښې نه دي بس هغوی بیا یوسي بس ما نه هېر نی او بیا څه وخته پورې یادي به بیا رانه هېر شي نو بس دغه والله زه به د دې نه پس ښه کوشش کوم چې دا کلامونه زه بیا لیکم نو ولې چې دې قدر چې کوم دی نو مونږ خو داسې راوکړو دې نه به مینوال خوند والي نه انشاءالله خو ذخیره ده خو ساتل به کار دي که نه شاعران وایي چې زمونږ شاعري لکه د بچو په شانتې نو د بچو چې څنګه قدر عزت خلک کوي پرورش یې کوي داسې تاسو شاعرونه ته پکار دی چې دې ته باقاعده کتاب شکل ولیکئ چې که پریس کې نه نو کم از کم تاسو د لاس لیک خو د سره کم از کم چې بیا به موقع دا تاسو سره چې زه څه ووایم دا به تاسو سره پاتې شي او بیا به هم لیکم د خیره انشاءالله او د یو نه بل دیوال ته دانګې د دیواله به راپرېوځي د یو نه بل دیوال ته دانګې د دیواله به راپرېوځي او چې د فکر پټال زانګې د ټاله به راپرېوځي او د ایمان کیسې مضبوطې د عمل پاس کسورې د ایمان کیسې مضبوطې د عمل پاس کسورې ایمان که د کمزوري بې خیاله به راپرېوځي او خطې نشي هرګز پرې دی د مجاز دي خطې نشي هرګز پرې دی د مجاز دي او شمات به د څانګونه د هلاله به راپرېوځي دنیا د فکر ټال دی ټالی وهي زنګېږي دنیا د فکر ټال دی ټالی وهي زنګېږي بس دا یو څو لازي دي بې حاله به راپرېوځي او شاعران په شاعرۍ کې رسېدلي نن کمال ته اختر خټک صاحب شاعران په شاعرۍ کې رسېدلي نن کمال ته او ظاهره لیونیه د کماله به راپرېوځي د یو نه بل دیوال ته دانګې د دیواله به راپرېوځي او چې د فکر پټال زانګې د ټاله به راپرېوځي ډېر ښه ډېر زبردست لیوني صاحب قدرمندو تاسو به پروګرام نه خوند اخلئ خو د پروګرام کې یو ورکوټ اخند کمی دی او هغه کمی پکې پوره کوو تاسو چې د کوم شخصیت ګورئ دا د ډېر خوږ اواز مالک هم دی د دې شعر و شاعرۍ سره ترانم کې ډېر ښکلي کلامونه دی وایي او نو غواړم چې موږ سره په ترانم کې څه شریک کړي ولې نه ټولو مینوالو ته یو جهان مننه او اختر خټک صاحب بالکل تابعدار ویلو وایو به راته نو ترانم کې به راته ووایم چې اشاره په بره ده دا ساکي نه یادوم که نه جي صحیح پرېږده چې نل نوش کم دا سبا سپاته لاګي راکه ساکي راکه دلته بیا سپاته لاګي پرېږده چې نل نوش کما پرېږده چې نل نوش کم دا سبا سپاته لاګي راکه ساکي راکه دلته بیا سپاته لاګي پرېږده چې نل نوش کما تږې دا مودو یم ساکي نه ښایي نظر مې زړه تږې دا مودو یم ساکي نه ښایي نظر مې زړه
او نخی نظر مزړه د اوښکو په جرګو کې د خندا سپاته لاګي راکه ساقي راکه دلتا بیا سپاته لاګي پرېږده چې نل نوش کما ډېر زبردست دغه د دړه دلیل چې خوري په امید سره دغه د دړه دلیل چې خوري په امید سره خوري په امید سره وایا نابینا تا دا رڼا سپاته لاګي پرېږده چې نل نوش کم دا سبا سپاته لاګي راکه ساقي راکه ډېر ښه ډېر ښه سګونه د شامي او دا پتنګ په سوځېدو یې سګونه د شامي او دا پتنګ په سوځېدو یې سګونه د شامي او دا پتنګ په سوځېدو یې سګونه د شامي او دا پتنګ په سوځېدو یې او دا پتنګ په سوځېدو یې مینا کې مین تا دا خطا سپاته لاګي پرېږده چې نل نوش کم دا با سپاته لاګي راکه ساقي راکه ووایا ظاهره که ژوند دې په دنیا کې ووایا ظاهره که ژوند دې په دنیا کې ووایا ظاهره که ژوند دې په دنیا کې ووایا ظاهره که ژوندې په دنیا کې او ژوندې په دنیا کې دا فانی دنیا دا د دنیا سپاته لاګي راکه ساقي راکه دلتا بیا سپاته لاګي پرېږده چې نل نوش کما دا سبا سپاته لاګي راکه ساقي راکه دلتا بیا سپاته لاګي او بیا سپاته لاګي ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړو او مینس کې پکې زه ځکه لږ غلی کېږم چې ترنم کې بیا مونږ که وروسته پکې افیکټ اچو یا د هغه کوم چې ستاسو اواز زمونږ ناظرینو ته ښه په دغه سره ورسي نو مینس کې هغه شاعر داد غواړي خو په دې ځای کې زه لږونه کې داد درستو کېږم او ډېر خوند یې وکړو ډېر خدمتونه واخیستو قدرمندو مینوالو نن راغلی مو دغه ورمړو مینز ورمړو ورته وایي او دې کې دا پروګرام تاسو دپاره ریکارډ کوم قدرمندو تاسو دې په یاد وي چې دا پروګرام مونږ اوس نوی شروع کړی دی دویم دریم څلورم پروګرام دی چې مونږ تاسو ته پیش کوو او انشاءالله داسې به مونږ د خپل ضلع نوشهره نه پوره کې پورې چې هغه په هر ځای کې انشاءالله مونږ به هغه شاعر ته ځان رسو او دغه شاعران چې کوم د کیمرې شاته یعنی د هغه پردې نه شاته دي نو هغه به تاسو په پردې باندې په سکرین باندې مخامخ راولو او تاسو به ورته خوندونه اخلئ ظاهر شاه صاحب تاسو خو ماشاءالله ډېر ښکلی ما اورېدلي چې تاسو لکه محفل کې به هم اټینډ کوو محفل اټینډ کوو اواز کې لږ فرق راغلی مونږ داسې دا تقریبا پنځلس شپاړس کاله پس مونږ دا اواز راوویستو دي او لکه ریسلې چې کې بیا دغه کېږي دا تاسو ډېره مهرباني چې زمونږ د فرمایشونه تاسو پوره کړو او مونږ ته مو لکه د سخت یو تاسو یو ورځ شوټي او هغه کې هم تاسو مونږ ته دا ټایم راوویستو نو تاسو ډېره مننه کوم چې دا قیمتي وخت نه مونږ ته خپل وخت راکړو ډېره مننه ډېره شکریه قدرمندو پروګرام په دې ځای باندې راغونډو سرته راخو او پروګرام په اخره کې به د ظاهر صاحب نه یو څو خوندورې شاندې ټپې واورو اول مرګې وې بیا ژوندون وې چې رامعلوم وې او د پردو خپلو نیتونه
زمکی کلنگ کلنگ د زور ور دنو ځوانان تیوالی او رالیگی تش پالنگونا دا دلا کما ککا مٹو کا اکڑا چه گل میں در کو او پاس غو از غو دیو اجتماع او تور جنے چه شنڈی سری کی لکا کارغا او چې ټماټر خوړلې وینا اس دې مرګ کمر تاجت نشتا بلا پیو کا او دایر مړ کمړ دې مړ بشینا راز چې دواړه کدواړه ورللور شو ډېر نمور دې او سوال پلاری قبل وینا ډېره مننه ظاهر شاه لیونی صاحب چې تاسو موږ سره دومره ښایسته خوندورې شاندې ټپې شریکېږي ډېره مننه قدرمنو د دې سره زموږ پروګرام سرته رسي ان شاء الله د بل پروګرام سره بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو تر دغه دمه کې د الله اول مرګې وې بیا ژوندون وې چې را معلوم وې او د پردو خپل نیتونه زمکی کلنگ د زور ور دنو ځوانان تیوالی او رالیگی تش پالنگونا